السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګری څنګه ته معلومه ده چې زما د ګراج پېښور د الخور د برانچ نه بدلون شوی دوه خاصنګ سټریټ نمبر 10 ګراج پېښور برانچ ته. زه چې دلته کې رالم کنه نو اول خو ما کتل چې دلته کې ځان د ناستې پاسته ځای وګورم چې سړی پکې ویډیو کې یار دوست سره پکې کینی او دوی مده خبره چې سپیم یو ځای کې کینی نو ول ځان ته پلکې باندې ځای صفا کوي. نو تاسو کته شي دلته کې دا ځای زما خوښ شمل د مزان یو مجلس جوړ کما دغه د بامپر پرته وي بامپر مې ټول راواغستلې او ملګری مزاج سره کله ما وته لکه ما سره ناکام وکړ چې راځي راته سیټ کوم چې تاسو منه د ژوند مزه واخلئ چې مسافرۍ د اسانه شي چې ما سره ناسه غب شپ لګو او یاري دوستي او یار دوست هم راځي غیر سرم کینو دغه به یو ځان لمزه مسافرۍ به د اسانه یې بس بامپر په تنخد او سالم رزم په بامپر کې تیر کړله التنه مراچلولې الاتول او لخيره سره مازیګر ټیم شو باسه سیف ستړي شو مې ستړي کېږم ما بس اوس کار لګ پاتې صرف صفائی پاتې را تاسو ګوره اول څنګه او اوس څنګه دی ګوره مهنت کوه نو برکت په کې الله رب العزت چي بارو ختمه لیټ مې وته لګول هغه پرپور طریقې سره او د اخیرنی ریزلټ ته وګوره چې دې کې تاسو را چې د لکان د کار چوټي کې راشي تاسو رکینه غب شپو لګي نو ځکه په زړه سګم نو غم هم ختم شي او دا زما لپاره یو ډیر د خوشاله خبره وا چې اوس ما سره په دې کې ملګری کې نه غب شپ لګو خالاتول موبایل مو یو طرف ته یې دا ډیره غټه مزه کې د سره مسافرۍ اسانيږي بل کله چا په زړه سګم نو یار دوست وینو په زړه غم هم لکم شي نو که چېرته زما دا کار مو خوښ شوي که نه نو یو لایک یو کمنټ راته لازم وکړئ او انشاءالله نیکسټ زه ځان یو سټوډیم دا کوم هغې ویډیو به سره شیر کوم. دا څنګه چل دی دا کار زه کوم ویلډینګ زه کوم شیشې ته دواړه چشمې دي ما جوړې دي او شیشه دي ومه نیولې ده ځان ته دا کم کار دی ته دې خورا شه دا کار زه کوم چې ته کوې